د بغلان سیلابونه د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ماشومانو د خوندیتوب اداره یا سیف د چلډرن وایي د بغلان وروستیو سیلابونو له امله د 600,000 اغېزمنو کسانو له منځه 3,10,000 ماشومان دي او دوی عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. یادې ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومان هر څه له لاسه ورکړي او ټول ژوند اسانتیاوې له منځه تللي دي. دې ادارې وړاندې ویلي افغانستان له اقلیمي بدلونونو یو ډیر اغېزمن هیواد دی، خو ورسره د مقابلې لپاره بیخي لږ چمتووالی لري. بلخوا منظور پښتين د بغلان سیلاب ځپلو سره خواخوږي وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د بغلان وروستیو سیلابونو له امله په اوښتو زیانونو خواشیني ښودله او دغه حالت یې یو ستر ناورین بللی دی. نوموړي وړاندې ټولو شهیدانو ته د جنت او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا دعا کړې او ترڅنګ یې له ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتي چې په دې سخت وخت کې د بغلان خلکو سره ودرېږي او هر راز لاسنیوی وکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوه.